د راپورونو مخې د بلوچستان، کچحي، دهدر او سني سیمو ترمنځ د پاکستان پر سرحدي ځواکونو یا FC بریدونه شوي. بلوچ ازادي غوښتونکو ادعا کړې چې په دوو جلا بریدونو کې د سرحدي ځواکونو لږ تر لږه 10 پاکستاني عسکر وژلي او یو شمېر نور یې ټپیان کړي دي. بلوچ ازادي غوښتونکو ویلي لومړی برید پر هغه کاروان شوی چې له سبې څخه د سنۍ پر لور روان و او دویم برید د مرستې لپاره ورغلي بل کاروان باندې ترسره شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي د حکومتونو په رسمیت پیژندل او په دې سازمان کې د افغانستان د څوکۍ سپارل د ملګرو ملتونو د درناوي نه بلکې د غړو هیوادونو صلاحیت دی. دې سازمان همدارنګه ټینګار کړی چې تر اوسه هیڅ هیواد اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د افغانستان د څوکۍ ترلاسه کولو لپاره په رسمیت نه دی پیژندلی او د غړو هیوادونو ترمنځ هم د دې موضوع د ارزونې لپاره هیڅ رسمي بهیر نه دی روان. هممهاله چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د څوکۍ او دغه هیواد د استازوالۍ په اړه بحثونه دوام لري، ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د حکومت د رسمیت پیژندلو او د هیوادونو د څوکۍ د سپارلو پریکړه د غړو هیوادونو صلاحیت دی او د ملګرو ملتونو دارالانشا په دې برخه کې د پریکړې واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال وایند فرحان حق په یو خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه هیڅ هیواد د افغانستان اوسنی حکومت د دې لپاره په رسمیت نه دی پیژندلی چې د افغانستان څوکۍ په ملګرو ملتونو کې ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال هم د غړو هیوادونو ترمنځ داسې کوم بهیر نشته چې د افغانستان څوکۍ اوسني حکومت ته وسپارل شي. نوموړي همداراز وویل چې په دې اړه هر ډول پریکړه د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو له لوري د دې سازمان د ټاکل شویو میکانیزمونو له لارې ترسره کیږي، نه د ملګرو ملتونو د دارالانشا لخوا. د حکومتونو په رسمیت پیژندلو پریکړه د دولتونو لخوا کیږي او موږ هغه دولت نه یو. دا د غړو هیوادونو واک دی چې پریکړه وکړي څوک د افغانستان د قانوني حکومت په توګه په رسمیت وپیژني. تر اوسه دا کار د افغانستان د اوسنیو واکمنو چارواکو په اړه نه دی شوی. فرحان حق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د نوي ټاکل شوي ځانګړي استازي په اړه هم وویل چې نوموړي لا تر اوسه خپله دنده نه ده پیل کړې. هغه زیاته کړه چې د هغه د فعالیتونو او کاري پروګرامونو اړوند جزئیات به د ماموریت له رسمي پیل وروسته اعلان شي. کرسی افغانستان و حکومت سرپرست افغانستان سپرده نشده. امیدوار هستیم که با آوردن تغییرات لازم در سیستم حکومتداری سیاست‌ها در مقابل جامعه جهانی و قبول کردن منشور و موازین بین‌المللی تغییرات در افغانستان با وجود بیاد. په مقابل کې اسلامي امارت په تیرو میاشتو او کلونو کې څو ځله غوښتنه کړې چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ د اوسني حکومت استازو ته وسپارل شي. د اسلامي امارت وایان ذبیح الله مجاهد ټینګار کړی چې د افغانستان څوکۍ د افغانستان د خلکو حق دی او باید د واکمن حکومت په واک کې ورکړل شي. د هغه پر وینا اسلامي امارت ته د دې څوکۍ نسپارل بې عدالتي او د افغانستان د خلکو پر حق ظلم دی. نوموړي د دې څوکۍ د نسپارل کېدو د دوام په غبرګون کې پر ملګرو ملتونو هم نیوکه کړې او ویلي دي چې دغه سازمان خپل خپلواکي او اغیزمنتیا له لاسه ورکړې او په خپلو پریکړو کې د ځینو لویدیځو هیوادونو تر اغیزې لاندې عمل کوي. سره له دې دریځونو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ لا هم د پخواني حکومت د معرفي شوي استازي په واک کې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د اعتبار لیکونو کمیټې هم تر اوسه د افغانستان څوکۍ اسلامي امارت استازو ته د سپارلو په اړه کومه نوې پریکړه نه ده اعلان کړې او دا موضوع لا هم له کوم بدلون پرته پر خپل پخواني حالت پاتې ده. د افغانستان لپاره د امریکي پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د عمران خان د زنداني کېدو له 3 کلونو وروسته پاکستان له اقتصادي، امنیتي او ډیپلوماټیکو ستونزو سره ډیر مخ شوی او د وسني بحران د حل لپاره بنسټیزو اصلاحاتو او کورنۍ پخلاینې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د پاکستان له حکومته غوښتي چې عمران خان او د هغه میرمن بشرا بیبي د قانوني حقونه د کورنۍ او وکیلانو سره د لیدنې او روغتي خدمتونو ته د لاسرسي زمینه برابره کړي. دغه سازمان ویلي عمران خان له 3 کلونو راهیسې له خپلو قانوني حقونو محروم دی او د هغه د پلویانو اعتراضونه هم په پرله پسې ډول ځپل کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي چې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان د زنداني کېدو د 3 کال په پوره کېدو دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا دا اقدام پاکستان ته ګټه رسولې که نه. که څه هم پاکستان د بهرنۍ سیاست په برخه کې ځینې بریاوې لرلې خو دغه هیواد اوس د 3 کلونو وړاندې په پرتله له اقتصادي او امنیتي پلوه په ډیر خراب وضعیت کې دی.
د اسلام آباد اړیکې له افغانستان او هند سره هم تر پخوا ډېرې ترنګلې شوي دي. پاکستان د اوسني بحران څخه د وتلو لپاره په خپلو سیاستونو کې بنسټیزې بیاکتنې او کورنۍ پخلاینې ته اړتیا لري. زلمی خلیلزاد د څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان دننه او بهر د عمران خان د قضیې او د هغه د قانوني حقونو په اړه بحثونه او نیوکې دوام لري. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د دغه هیواد پخواني لومړي وزیر عمران خان ته د هغه قانوني حقونه ورکړي. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلامیه په زندان کې د عمران خان د 3 کال پوره کېدو په مناسبت خپره کړې او ویلي دي چې عمران خان له تیرو 3 کلونو راهیسې له خپلو قانوني حقونو محروم شوی دی. د پاکستان حکومت باید عمران خان او د هغه میرمنه بشرا بیبي ته د کورنۍ له غړو او وکیلانو سره د لیدلو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي حق ورکړي. پاکستاني حکومت عمران خان ډیر ځله په بندخونه کې یوازې ساتي او همداراز د نوموړي د پلویانو اعتراضونه ځپل کیږي. تر دې مخکې د پاکستان یو شمېر نورو چارواکو هم د دغه هیواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه او نوموړي ته یې د خپلو قانوني حقونو پر ورکړې ټینګار کړی و. د یادولو ده چې د پاکستان اوسني حکومت په ځلونو د پخواني لومړي وزیر عمران خان د پلویانو لاریونونه هم ځپلي او ډیره یې زندان ته اچولي دي. رویټرز راپور ورکړی چې امریکا له ایران سره د جګړې پر مهال د خپلو لري واټن ویشتونکو توغندیو ډیری برخه مصرف کړې ده. سپینې وړې بیا ویلي امریکا له هم کافي مهمات لري او د وسلو تولید روان دی. په همدې حال کې ډونالډ ټرمپ ویلي له ایران سره خبرې روانې دي خو تهران یې نه مني. بلخوا د یمن وسلوالو ادعا کړې چې د سعودي د تیلو یوه بیړۍ په سور سمندرګي کې په نښه کړې ده. رویټرز خبري اژانس د 3 باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا پوځ له ایران سره د 5 میاشتنې جګړې پر مهال د خپلو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د زیرمې لویه برخه مصرف کړې ده. راپور کې راغلي په دغو توغندیو کې له ځمکې څخه ځمکې ته ویشتل کېدونکي توغندي او د دقیق برید توغندي شامل دي چې امریکا دغه توغندي تقریبا ټول مصرف کړي دي. د سرچینو پر وینا د دغو زیرمو کمښت ښایي د امریکا د راتلونکو احتمالي جګړو لپاره د پوځي چمتووالي په اړه اندېښنې زیاتې کړي. همداراز د امریکا پوځي چارواکو د پاتریوت او نورو دفاعي سیستمونو د توغندیو زیرمو د کمښت په اړه هم خبرداری ورکړی. خو سپینې ماڼۍ ویلي چې امریکا لا هم له بل هر هیواد څخه ډیر مهمات لري او دفاعي شرکتونه یې تر بل هر وخت ډیر د خپلو تولیداتو زیاتولو لپاره کار کوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي له ایران سره ښې خبرې روانې دي خو تهران نه غواړي د دغو خبرو شتون ومني. ټرمپ ویلي ایران ادعا کوي چې د دواړو لورو ترمنځ هیڅ لیدنه نه ده شوې او د اټومي پروګرام په اړه هم خبرې نه دي ترسره شوي. We're having very good discussions. They don't like to admit that, but it's a little bit disconcerting. مونږ ډېرې ښې خبرې اترې روانې کړې دي. هغوی نه غواړي دا ومني او دا یو څه خواشینونکې ده. خلکو ته وایو چې مونږ ډېر ښې خبرې کړې خو بیا د ایران یو چارواکی راووځي او وایي چې مونږ هیڅ لیدنه نه ده کړې. هغوی به وایي چې د اټومي پروګرام په اړه مو خبرې نه دي کړې نو بیا مو د څه شي په اړه خبرې کولې. آیا هلته یوازې ناست وو او وخت مو ضایع کوو خو په پای کې یوازینی څه چې ارزښت لري عملي اقدام دی. دا په داسې حال کې ده چې د یمن وسلوالو ځواکونو ویاند یحیی سری ویلي د یادې ډلې ځواکونو د سور سمندرګي شمالي انبا سیمې ته څیرمه د وفا په نوم د سعودي عربستان د تیلو یوه لیږدونکې بیړۍ په نښه کړې ده. ښاغلي سری ویلي دغه عملیات یې له څو بالستیک توغندیو په استفادې کړي او په خبره یې توغندیو ټاکل شوي هدفونه په دقیق ډول ویشتلي. نوموړي زیاته کړې دغه عملیات یې د سعودي عربستان د سمندري تګ راتګ د محدودولو په موخه کړي دي. د یحیی سری د ادعا له مخې تر دې دمه یې د سعودي عربستان د سمندري تګ راتګ د محدودولو لپاره 8 تیل وړونکې بیړۍ په نښه کړي او 29 نورې یې درولي دي. د یک ټلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زما خبرې سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.